السلام علیکم دوستانو. ملي لوبډله د کابل څخه آیرلینډ ته ولاړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کابل څخه آیرلینډ ته ولاړه چې هلته به د آیرلینډ سره د 15 نړیوالو شلاوریزو لوبو لړۍ ترسره کړي. د شپږیزه کرکټ لیګ پایلو به پرون ترسره سو چې سپین غر پړانګانو پکې اتلولي خپله کړه. دغه لوبه ځکه یوه ورځ مخکې ترسره سوه چې نن ملي لوبډله آیرلینډ ته تلله، نو د جمعې په ځای د پنجشنبې په ورځ پایلو به ترسره سوه. همداراز محمد نبي یوه ورځ مخکې دوبۍ ته تللی دی او راشد خان هم شاید په دوبۍ کې وي، ځکه انګلستان ته د تګ په اړه لا پوره معلومات نشته. په دغه 14 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، عثمان غني، نجیب الله زدران، حشمت الله شایدي، محمد نبي لوبډل مشر، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، شرف الدین اشرف، راشد خان، فضل حق فاروقي، فرید احمد ملک، نوین الحق او نور احمد لکنوال شامل دي. د یادولو وړ ده چې نور احمد لکنوال هم په انګلستان کې دی او که راشد خان هم هلته وي نو له هغه ځایه به بیا آیرلینډ ته ورځي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.